طالبان د امریکا وروستی ګواښ کړی دی. د افغانستان د سولې مسلې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد نن د طالبان د وروستي حرکاتو په غبرګون کې تنده ژبه وکاروله. زلمي خلیلزاد وویل چې د امریکا متحده ایالات به په کابل کې هغه حکومت په رسمیت ونه پیژني چې د زور له لارې واکمن شي. د په خپلو خبرو کې زیاته کړه که چیرې هر څوک د زور له لارې کابل ونیسي نه یوازې چې امریکا به په رسمیت ونه پیژني بلکې سخت بندیزونه به هم ورباندې ولګوي. د امریکا دغه ځانګړي استازي په داسې حال کې د زور له لارې په کابل کې د رامنځته کېدونکي حکومت د مخالفت اعلان کوي چې طالبان سره د یو طرفه توافق وروسته دې ډلې ته سخت جرأت ورکړي چې کابل به په زور ونیولی شي. د وروستي جنګونو حالاتو په هکله د امریکا د استازي وویل چې د طالبانو سره د خبرو په مهال دوی په دې باندې توافق کړی و چې طالبان به په لوی ښارونو باندې بریدونه نه کوي. خلیلزاد په خپله خبرې کې وویل چې په دې چټکۍ باندې طالبان لوري د ولسوالۍ نیولې حیران کړی دی. مګر د طالبانو یو هیات چې مسکو ته په سفر تللی و ویل چې دوی د امریکا سره دا ډول کوم توافق نه دی کړی چې په لوی ښارونو به بریدونه نه کوي. مګر دوی د خپل ښه نیت له کبله پخپله دا ویلي دي چې دوی به په لوی ښارونو باندې بریدونه نه کوي ځکه نه غواړي زیاته ورانه وینه تویونه رامنځته شي. بل لور ته بیا طالبان دا هم وایي چې دوی د امریکا سره توافق په دې کړی و چې ټول لوري به تاوتریخوالی کموي نه دا چې صرف طالبان به یو طرفه کموي. طالبان وایي د افغان حکومت له لوري عملیات زیات شوي ځکه دوی هم په مقابل کې بریدونه پیل کړي دي. د طالبان د سیاسي دفتر وایان ډاکټر محمد نعیم وردګ هم وویل چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت په خپله خوله ویل چې 6 طالبان یې وژلي دي. نو څوک وایي چې تاوتریخوالی موږ زیات کړی دی. مګر په کابل کې چارواکي وایي چې همدا طالبان افغانستان په شمال او نورو سیمو کې تهاجمي حملې پیل کړي دي. 80 ولسوالۍ سقوط کړي دي. ان د ولایتونو د سقوط هڅه کوي. افغانستان حکومت مجبور دی چې د دې بریدونو په ځواب کې وایي